بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې د CCNA 200-301 اگزام ټاپکونو کې تر ټولو مهم او ډېره اهمه موضوع باندې خبرې کوو چې په CCNA کې آخري ټاپک هم همدغه ټاپک ده موږ سره، او ډېر په دقت سره باید دغه ویډیو وګورئ که غواړئ چې CCNA امتحان پاس کړئ یا د نیټورک په امتحانونو کې یا په انټرویو کې کامیاب شئ، نو دغه موضوعګانو ته باید ډېر دقت وکړو او په ډېر اساسي شکل سره باید دا زده کړو. دا کومې موضوعګانې دي؟ دا موږ سره آخري کې ګوره 6.0 ټاپک ده چې 10% د سیسکو سوالونه د همدې بخش نه دي. هغه یو ده اټومیشن اینډ پروګرامبیلیټي. څه شی ده؟ اټومیشن اینډ پروګرامبیلیټي. دا یو نوی ټاپک ده او یو نوې موضوع ده چې CCNA په خپل آوټلاین کې څه کړې ده؟ اضافه کړې ده د نوي فی هغه دپاره. نو دا څه شی ده؟ اول به موږ او تاسې په خپل هغه ساده اصطلاحاتو ځان پې پوه کړو او وروسته به د خیره د یو موضوع ته راځو. ګوره دلته چې دي explain how automation impacts network management, compare traditional network with controller based network. په دې ټولو موضوعګانو باندې به انشاءالله غږیږو له دې ځای نه نیولې تر دې ځایه پورې مکمل. خو اول به موږ او تاسې په هغه خپله اصطلاح کله کله مشکل دا جوړیږي چې یو استاد ډېر تخنیکي او ډېر هغه وغږیږي، نو موضوع دې ته رسیږي چې هغه شاګرد په هدف پوه نسي. نو موږ او تاسې به په خپل هغه ساده پښتو الفاظو باندې دا باندې اول ځان پوه کوو او بیا به هغه ایډوانس موضوعګانو ته پکې ځو. راځو موضوع چې شی ولا اټومیشن اینډ پروګرامبیلیټي. څه معنا ورکوي؟ اټومیشن اینډ پروګرامبیلیټي. کولی شي سانو لا ماته ووایي دا څه معنا؟ که راته معنا یې کړي. اټومیشن یعنې د سیستمونه چې دي کوم یو دي استاد د هغې رانه هېر شو استاد. ښه، او پروګرامبیلیټي څه معنا؟ پروګرامبیلیټي استاد قابل د پروګرام کولو. قابل د پروګرام کولو. آفرین. اټومیشن یعنی اتومات کېدل. اټومیشن څه معنا؟ اتومات کول. او آفرین. نو دا موضوع که تحت اللفظي موضوع معنا کو خاطر بیا اوس بعض خلک وقي خلک چې هغه انتقاد ونه کړي چې دا څه وایي چې دونه زر اخلاص کو تاسو، خو موږ تاسو راځو دې باندې خبرې کوو. اول ځان پې پوه کوو. اتومات کېدل او څه شی د پروګرام کولو قابل کېدل. دا څه معنا؟ موږ او تاسې نن سبا دور چې دا دې حالت ته ځي. پخوا وختونو کې مثلا مونږ په نیټورک کې پروګرامینګ نه کوو. په نیټورک کې مونږ څه نه کول؟ پروګرامینګ مو نه کوو. او د نیټورک ټاسکونه یا وظیفې چې ولې هغه به اتومات هم نه کېدلې، منول کارونه کېدل. لکه زه اوس مثالونه درته دا ټول راوړاندې کوم. موږ او تاسې یو نیټورک لرو، یو سویچ ته دلته یو وړوکی شانتې نیټورک به جوړ کړو. وړوکی نه، لږ لوی به جوړ کړو ځکه دا د وړو نیټورکونو دپاره نه ده دا خبر. ښه، دا مونږ سره یو سویچ ده او په دې ځای کې څه شی ده؟ یو کمپیوټر. اوس راځو دا به لږ دې خواته راوړم چې لږ لوی نیټورک ډیزاین چې د اټومیشن او پروګرامبیلیټي په هدف باندې اول ځان پوه کړو، بیا کار کول او نن هغه نورو ټاپکونو تشریح کول اسانه خبرې. دا مو راواخیسته. دا موږ سره یو څو کمپیوټرونه دلته ایښي دي، یو سویچ سره وصل دي. ښه، او یو څو کمپیوټرونه نور دي په بل دفتر کې، هغه هم د څه شي سره وصل دي؟ یو بل وطاق ده. صحیح ده؟ دا یو دفتر شو، یو آفس شو. دفتر خو ټول یو دفتر ده، خو یوه کوټه یې سوله. ښه، دا په یو بله کوټه کې هم همداسې یو څو کمپیوټرونه ایښي دي. دلته موږ راواخیسته، دا مو د یو راوټر سره څه وکړل؟ وصل مو کړل. دلته مو یو بل راوټر کېښوده. صحیح ده؟ او دا مو له دې سره وصل کړل. دا راوټرونه مو خپل منځ کې سره څه کړل؟ کنیکټ مو کړل. وای فای مو نه دي ایښي رښتیا که نه؟ دا مې څونه څه رقم ته کړه سره، دا جنجال شو نه جېږي. که لږ راوړکی کړم یا زوم یې وړکی کړم څه رقم ته
خو زه خیر داسې وکړو زه فکر وکړه چې دغسې شوي سپی کوو څنګه یې کوې هغه کیفیت خراب او ځکه ډېر غټ غټ مې جوړ کړل دا ښه اوس او دا اټومیشن او پروګرامبیلیټي په سر باندې راوړم څه کوه خلاص کړم اوس دلته دا راوټر چې دا له دې راوټر سره هم چې شی ده وصل ده دا راوټر له دې راوټر سره هم وصل ده او په دې هر یو جي کې دلته چې شی ښودل شوي دي اکسس پوینټونه هم شته د ښه چې له دې سره ټلیفونونه او شیان وصل یو غټ نیټورک صحیح شو که نه دا مو کېښودل اوس دلته موږ او تاسې سره سرور هم ده چې شی ده سرور هم ایښودلی ده یو نیټورک ده د موږ یو لوی نیټورک ده اول زه غواړم چې هر راوټر ته په هر راوټر کې چې شی کنفیګر کړم مثال SSH کنفیګر کړم په هر راوټر کې غواړم چې شی کنفیګر کړم څه کنفیګر کړم مثال الله SSH بل غواړم چې هر راوټر ته چې شی ورکم آفرین لاګین کنسول پورټ ته پاسورډ ورکو بل غواړم مثلا په دې کې د هر یو دپاره خپل رینج کې څه فعاله کړم DHCP پکې فعاله کړو د هر راوټر بیک اپ واخلم که نه WDS پکې فعاله استاد بالکل خیر WDS نه لرو سرور نه لرو هغه پرې قصه پرېږدو اوس د فعلا دپاره مثلا هر راوټر ته بیک اپ واخلم بل څه وکړم د هر راوټر ورژن باید د ټولو راوټرونو ورژن باید چې شي سیم وي اوس دا مثلا ان اټسټرا به ولیکم داسې په لسګونو کارونه دي چې زه غواړم دا په دې ټولو راوټرونو کې اجرا کړم په دې ټولو سویچونو کې دا ټول اکسس پوینټونه هر څه ترتیب کړم نو ټریډیشنل پخوانی سیستم چې کوم ده یا په د بعضې مملکتونو کې چې تر اوسه پورې هم موږ روان یو لکه په افغانستان کې دلته موږ ځو دې راوټر کې جدا کنفیګریشن یې کوو په دې راوټر کې دا جدا کنفیګر کوو دې راوټر کې دا جدا کنفیګر کوو په دې راوټر کې دا جدا کنفیګر کوو دې سویچ کې جدا کنفیګریشن کوو دا په سلګونو یي دا یو لانجمن کار ده که نه ده وخت نیسي یو بل کیدای شي زه غلطیانې پکې وکم صحیح ده که نه ټایپي غلطي د انسان نه کېږي اشتباهات ایرر دا شیان پکې ډېرېږي اوس اټومیشن څه معنی چې موږ د یو مرکزي نقطې نه دغه ټول کارونه څه وکړو په اتوماتیک شکل وکړو په یو پوینټ کې دغه ټول شیان منیج کړو له یو ځای نه اتومات شکل سره دا ټول کارونه مخته بوځو سرعت پاسورډ منیج کول دا اکسس پوینټونه غواړم زه ټولو ته یو رقم پاسورډ ورکوم یو رقم WPA سیکیورټي ورکوم ټولو ورژنونه سیم وبه نو انډیویجوال جدا جدا کول دا اټومیشن نه ده او نه دا کارونه اتوماتیک دي نو د دې ټولو کارونو اتوماتیک کولو ته دې ته وایي اټومیشن په نیټورک کې د اتوماتیکي سیسټمونو رامنځته کولو ته چې ویلل کېږي اټومیشن ورته ویلل کېږي پروګرامبیلیټي نه مقصد څه شی ده چې موږ د پروګرامینګ سکلز یا د پروګرامینګ مهارتونو په واسطه باندې راسو دا کار وکړو لکه مثال زه درته وایم موږ دلته یو ویریبل جوړو چې جوړو پاسورډ په نوم یو ویریبل جوړ که 123@abc مثال وایم زه وایم چې دا ویریبل د پروګرامینګ کې ما یو پروګرام ولیکه چې دا پروګرام په ترو باندې دغه ټول پاسورډونه څه وسي بدل شي ورسېدې په قصه زه کوډونه لیکم د پروګرامینګ په ترو باندې مونږ یو سکرپټ ولیکو او هغه سکرپټ دا ټولو کمپیوټرونو ته څه وبخښئ ټولو ډیوایسونو ته څه وکړو عملي کو نو دې ته ویل کېږي پروګرامبیلیټي چې مونږ دغه نیټورک پروګرام کړلی شو د پروګرامینګ د بیسک البته بیا هم درته چې دلته پروفیشنل یا مسلکي یا ډېر قوي پروګرامینګ ته ضرورت نشته ده بیسک ابتدایي پروګرامینګ مهارتونه چې ولرئ تاسو سکرپټ لیکئ او نیټورک ته انتقالوئ نور ته هغه پروګرامینګ سکرپټونه اتومات هغه کار په خپله څه کوي اجرا کوي نو د نیټورک کې دغه موضوع ده نوې او ورو ورو به نوې هم نه ده چې موږ تاسو ویل خو CCNA په خپل نوي 200-301 اګزام کې چې دا انکلوډ کړی ده په پخوانۍ CCNA کې دا موضوع نه وله اټومیشن ان پروګرامبیلیټي نو په نیټورک اټومیټ کول او د هغه نیټورک پروګرام کول
دې موضوع ته څه ویل کیږي؟ اټومیشن اینڈ پروګرامبیلیټي. نو اوس راوټر پروګرام کیږي احسان الله؟ ولې نه کیږي استاد؟ راوټر کې موږ کنفیګوریشن یې کوو. نه هغه کنفیګریشن یې پکې کوي، هغه ته پروګرام نه وایي چې تاسو هغه کوي. زه یو پروګرام لیکم لکه ریل یو سافټویر جوړوم په سکرپټ او پروګرام په تر باندې دا کارونه وکم. راوټر کې کله پروګرامینګ کیږي؟ نه استاد هغه کې خو نه کیږي کنه. خو موږ به کوو چې همدغه راوټر د پروګرامینګ هغه پیدا کی. پوه شوې؟ خو داسې نه چې مستقیما راوټر. دلته اوس چې دا څنګه کیږي، موږ راوټر سویچ د نیټورک ډیوایسونه پروګرام کو ورسېدي د پروګرامینګ مهارتونو په واسطه د دې کنټرول وکړو. نو دې ته ویل کیږي اټومیشن اینڈ پروګرامبیلیټي. نو دا په نیټورک کې تا په نظر ګوره څونه غټ سہولت رامنځته کوي. نو ډیر غټ سہولت ده. نو دغه د سی سی ان موضوع هم دغه د موږ سره اټومیشن اینڈ پروګرامبیلیټي. کوم ټاپکونه به وایو؟ دا ډېر ټاپکونه دي. یو خو به دا وایو چې وای نیټورک اټومیشن، ولې موږ نیټورک اټومیشن کوو؟ بینیفټس اف نیټورک اټومیشن، د نیټورک اټومیشن فائدې څه شي دي؟ لاجیکل پلینز اف نیټورک فنکشنز، په نیټورک کې لاجیکل پلین څه شي دي؟ دا نوې موضوع ده. په دې باندې اوریدلې به دي کده نه دي اوریدلې دي باره کې لاجیکل پلینز باره کې؟ نه استاد موږ دغه نه خو صحیح شو. په دې غږیږو سافټویر ډیفاینډ نیټورکینګ یا اس ډي ان باندې خبرې کوو. ای پی آیز به وایو او ډیټا سیریلایزیشن. او لدې سره ما د پیره تنه دا نه دي دغه ټاپکونه چې سی سی ان لیول کې دي دا به ټول ان شاء الله سره کور کوو. دا شیان به وایو. نو راځو اوله موضوع ته د خیر سره نیټورک اټومیشن. پریویس ورژن اف سی سی ان فوکس آن د ټریډیشنل ماډل مینیجینګ کنټرولینګ نیټورکس. پخوانی ورژنونو د سی سی ان کې فوکس پام دی باندې چې هر ډیوایس تلاړ شي جدا جدا هغه کنفیګریشن وکړي کنه. هغه کې سی ال جوړې کې، پاغه کې نټینګ وکړي، پاغه کې آی پی وایرلیس پروتوکولونه کنفیګر کو یا راوټینګ پروتوکولونه کنفیګر کو یا په سویچ کې کار وکړو. نو دې رقم ته هر یو راوټر یا سویچ په جدا جدا شکل کنفیګر کولو دې ته وایي ټریډیشنل ماډل یا په خوانی ماډل یا دا اوسه پورې چې موږ استعمالو دا ماډل ده. نو په خوانی ورژنونو د سی سی ان کې تمرکز پدې وو. د کرنٹ ورژن فوکسز آن د ټریډیشنل ماډل اس ویل. اوسنۍ نوې ورژن د سی سی ان چې ده په خوانی ورژن د سی سی ان باندې هم څه کوي؟ فوکس کوي. ځکه موږ دا ټول شیان پکې وویل کوم نه ویلې دا کوي. خو بٹ سی سی ان candidates are expected to have a basic understanding of various topic related to network automation. نو هغه څوک چې غواړي د سی سی ان امتحان ورکړي هغه باید ابتدایي معلومات د نیټورک اټومیشن او پروګرامبیلیټي په باره کې هم ولري. نو دا یې پکې انکلوډ کړی ده. In the traditional model, engineers managing devices one at a time by connecting to their CLI via SSH. په ټریډیشنل ماډیول کې موږ څنګه کول؟ ماډل کې وبخي هلته موږ په یو ځای کې کېناستو. ګوره غوږ دې ونیسه. مثلا دلته ما خپل کمپیوټر په کور کې درلوده که نه، او په دې کمپیوټر راوټرونو دې شیانو باندې مې چې کنفیګر کړي ول SSH مې دلته کنفیګر کړي ویا ټیلنیټ که نه. نو دې جنه ما دا اکسس کول، خو چې به مې کول دا R1 به مې جدا اکسس کاو، په دې کې به مې کنفیګریشن یې وکړه خلاص بسو. په دې R2 به مې بیا اکسس که، په دې کې به مې کنفیګریشن وکړه، بیا به مې R3 اکسس که، بیا R4 که 5 بیا سویچ 1 سویچ 2 داس هر یو به دې جدا جدا څه کوو؟ کنفیګر کوو. خو دلته موږ څه کوو؟ یو کنفیګریشن کوو هغه په دې ټولو راوټرونو باندې څه کوو؟ امپلیمنټ کوو. نو دې ته بیا چې ویلل کېږي دې کار ته اټومیشن ورته وایي. ځکه په یوه اداره کې اکثریت راوټرونه ټول یو رقم ته کنفیګریشن لري که نه، پاسوردونه ورکول کېږي، یو رقم پالیسیانې، یو رقم ته یې سیلونه. نو دا موږ راخلو دا ټول یو ځای نه څه کوو؟ په یو وار باندې دغه د ټولو ډیوایسونو کنفیګر کول دې ته چې شی ویلل کېږي؟ اټومیشن ورته وایي. نو انشاءالله په دې موضوع خو د سر خلاص شو چې اټومیشن چې شی. اوس سم ډاون سایډ اف کنفیګرینګ ډیوایسز ون بای ون. دا هغه بعض نقصانات که چیرې موږ او تاسې یو ډیوایس راخلو یو انډیویژول جدا جدا هغه کنفیګر کوو، څه نقص لري؟ ټایپاس ان ادر سمال مسټیک اور کامن. ټایپاس یعنې هغه ټایپي اشتباهګانې چې موږ کوو. زه یو دفعه یو ځای کې راخلم د کنفیګر ټرمینل په ځای یو بل شی لیکم یو ایرر راغی. یا موږ څه کوو؟ آی پی انې ورکوو، په آی پي کې 192 په ځای باندې مې 129 ولیکل، غلط سو. یو اشتباه کېږي که نه کېږي؟ کېږي. نو دا مشکلات راځي چې ته انډیویژولي دا هر یو کوي. یا دې یو راوټر ته دې وای پي ورکړه، بل ته چې کومه دغه ټایپي اشتباه یا بعضې وړې اشتباهات چې دي دا کامن دي، عمومي دي، حتما سړي نه مخکې کېږي پکې دا غلطیانې کېږي. خو موږ سره په اټومیټډ سیسټم کې چې دی بیا دا غلطیانو مخنیوی کېږي. ښه دا چې څه رقم ته بیا زه تا ته اوس ښیم.
it is time consuming and very inefficient in large scale network او دا ډیر وخت نیسي او د ډیرو غټو نتورکونو لپاره چې دا بیا بیخي مؤثره طریقه نه ده چې نتورک څومره لویږي هغومره د کار او وخت نیول پکې څه کیږي زیاتیږي. It is difficult to ensure that all devices adhere to the organization standard configuration. او دلته دا مشکل کیږي چې یوه اداره سټنډرډ پالیسیانې جوړوي چې راوټر باید ټول راوټر پاسورډونه دا رقم ته کمپلیکس وي. مثلا د ټول باید د پاسورډونه انکریپټډ فارمټ کې وساتي، ټولو کې دغه رقم ته ECL ووسیږي چې فلان کې سایټ ته نو دغه ټول ډیوایسونه د ادارې د سټنډرډ مطابق کنفیګر کول هم څه شي دي مشکله دي. کیدای شي په یو راوټر کې یو شی پاتې شي، بلکې کم شي زیات شي. او مثلا زه وایم ټول ډیوایسونه باید د لیټیسټ ورژن ولري د اپریټنګ سیسټم یې د خپل د هغوی اپریټنګ سیسټم چې د راوټر او د ډیوایسونو ده. نو دا لیدل د هر یو چک کول بررسي کول دا کارونه چې دي دا څه شي دي؟ دا هغه مشکلات دي چې موږ او تاسې که چیرې 1 by 1 کنفیګریشن کوو دا مشکلات یا دا ستونزې پکې راتللی شي. نو دلته چې دا په اټومیشن کې څه شی کیږي دې مخنیوی کیږي. فایدې څه شي دي د اټومیشن؟ human error in type pass etc is reduced. انساني اشتباهګانې څه کیږي کمیږي د هغه پکې مخنیوي. ځکه چې ته ډېرې لیکنې نه کوې چې ډېرې لیکنې ډېر ټایپونه کې طبیعي ده چې ته به ډېر اشتباه نه کوې. که چیرې ته څومره تا باندې ورک لوډ ډېرېږي هغومره احتمال دی ده چې ته اشتباهګانې زیاتې وکړې، او که څومره ورک لوډ ډېرېږي مغز د فری چې کار ته په څه کوي اسانۍ سره مخ ته وړي. نو دلته دا د انساني اشتباهاتو مخنیوی پکې کیږي. یو نیټورک بیکم مچ مور سکیلیبل. نیټورک به چې شي ډېر قابل د پراختیا که تی څومره لویول غواړې ته کولی شي هغه هغومره په اسانه سره څه وکړې پراخه کړې. نیو ډیپلایمنټس که چیرې ته نوی سایټ جوړوې، نوی ډیوایس اضافه کوي، نوی سرور اضافه کوي په اټومیټډ سیسټم کې دا کارونه ډېر اسانه کیږي. نیټورک واید چینج د نیټورک په سطحه تغییرات راولي. داسې یو تغییر راولي چې مثلا د ټولو راوټرونو اپریټنګ سیسټم د څه وسي بدل شي. ورسېدې په موضوع که نه؟ نو دا کیږي. ان ټرابل شوټینګ کن بی امپلیمنټډ ان فراکشن اف ټایم. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ټرابل شوټینګ پکې ډېر اسانه کیږي او که ووایي په زرګونو چنده د ټریډیشنل سیسټم نه اسانه پیدا کیږي. مرکزي پوینټ ته دا اوس مثلا په یو نیټورک یو مشکل رامخته کیږي که چیرې ته اټومیشن سیسټمونه لري، اټومیټډ سیسټم نه اوسیږي د موږ تاسې دلته د هر یو ډیوایس جدا چک کول او کتل او دغه مشکل پیدا کول حل کول دا ډېر سخت دی. خو په اټومیټډ سیسټم کې تا ته واضح ټول نیټورک ښکارېږي او تا هغه ټرابل شوټینګ چې دا ډېر په اسانه کولی شي مشکل پیدا کول او حل کول. حتی په بعضې وختونو کې دغه مشکل بیخي په اتوماتیک شکل سره څه کیږي حل کیږي. ښه نو ټرابل شوټینګ پکې ډېر اسانه کیږي اټومیټډ سیسټم کې. نیټورک واید پالیسی کمپلیکس کن بی اشورډ سټنډرډ کنفیګریشن سافټویر ورژن ایټسټرا. موږ او تاسې ویلي چې هغه پالیسیانې چې د ټول نیټورک مربوط وي هغه ډېر په اسانه او 100% مطمئن اوسېږي چې دا ټول کارونه دې کیږي. هغه ډیوایس چې ستا د پالیسیانو خلاف وي تا ته به اتومات ښکارېږي. هغه ډیوایس چې ورژن د اپریټنګ سیسټم یې کمپیټیبل نه وي یا سیکیورټي مثلا ما درته ویلې یو ایکسس پوینټ دی په نیټورک کې داخل سو مشکل ته اوس ګوره ټول نیټورک تا ته نظارت لاندې نه وي. یو زوړ ایکسس پوینټ چا سویچ سره لګولی دا ویب سیکیورټي ټایپ انتخاب کړی. کوم سیکیورټي ټایپ انتخاب کړی؟ ویب. نو دا موږ د نیټورک یو غټ جنجال شو که نه شو جنجال؟ شو استاد ځکه سیکیورټي کمزورې شوله. اوس ته څه خبرېږې خو که اټومیشن سیسټم وي تا ته اتومات وارننګ راځي چې دغه جګه دغسې قصه ده. ورسېدې په دې قصه هغه سټنډرډ شیان او ورژنونه او نور مثال په زرګونه داسې مسایل دي چې دا په اټومیشن سیسټم کې اتومات حل کیږي. هر چیرته چې خلاف په کاروایي کیږي مثلا یو شی خلاف د اصولو لاړه نو هغه تا ته څه کیږي ښکاري تا ته ټول نیټورک اتومات معلومیږي ښکارېدلی شي چې دغه جګه دا خبره ده. نو دغسې موضوع خوبیانې دي. The improved efficiency of network operations reduces the OPEX operating expenses of the network. Each task requires fewer man-hours. نو دلته چې دي مؤثریت چې ده هغه ډېر ده ځکه چې موږ سره مصارف او وخت د کارمندانو او یا تعداد د کارمندانو هغه پکې څه شی کیږي کم استعمالیږي. ورسېدې مثلا یو کار که 10 نفر آی ټي افیسرانې کوي که چیرې اټومیشن سیسټم فعاله وي او سیسټم دی اټومیټډ وي یو آی ټي افیسر یو آی ټي منیجر یا سیسټم اډمنسټریټر دا د 10 کسانو کار کولی شي څه وکړي مخ ته بوځي. ښه او بل هغه کار چې مثلا یو انسان په ورځو کې کوي
دا اټومیشن سیستم کې هغه کار سکیږي په ثانیو کې سره کېدلی شي. مثال په ډول بیا هم درته وایم یو غاټ نیټورک دی او مشکل راغی یو راوټ نه پاس کیږي داسې راغلي ما خپله ورسره مخامخ شوي یو چې یو نیټورک اکسس لپاره په نیټورک یو مشکل راغلی دی اکسس نه ورکوي موږ ورځې پې تېرې کړي 4-5 ورځې په یو راوټ باندې موږ کار کړی دی چې تر څو هغه مشکل را پیدا شي. خو که اټومیټډ سیسټم وي تا ته اتومات هغه ټول نیټورک په یو پوینټ کې د نظارت لاندې ښه دغه ټول نیټورک دی ته په یو ځای کې وینې نو مصارفات کمیږي درد سر پکې کمیږي او ډېرې زیاتې خوبیانې لري. نو دې په وجه باندې موږ او تاسو څه استعمالوو نیټورک اټومیشن کاروو او دغه کارونه موږ کولی شو پایتان سکرپټ په ترو باندې وکړو. پوه شوې پایتان سکرپټ سپورټ لري کولی شو موږ په پایتان ژبه کې یو سکرپټ ولیکو او هغه پروګرام کو او نیټورک ته څه وکړو یو کمانډ ورکړو چې دا ټول نیټورک کې د دغه کار په دې شکل سره څه وسي اجرا شي. نو په دې موضوع خو د سر خلاص شو چې اټومیشن او پروګرامبیلیټي معنا څه شی ده. مونږ په دې ویډیو کې یوازې خالی دومره ویلي دي ګوره لا تر اوسه هم اټومیشن اینډ پروګرامبیلیټي ویلې نه ده او نه د سی سی ان لیول ټاپکو ته پکې داخل شوي وو. فقط مو معرفي کړه چې اټومیشن اینډ پروګرامبیلیټي څه شی ده او څه معنا ورکوي. نو راتلونکي درسونو کې به انشاءالله موږ تاسې عملا د موضوعګانو ته اټومیشن او پروګرامبیلیټي موضوع ته داخلېږو د خیره سره. نو که غواړئ چې په مسلکي شکل سره پوه شئ نو دې سیریز ته ادامه ورکوئ ویډیو په ویډیو پسې در سره ګورئ او ته احسان الله باید کوشش وکړي ښه چې دغه موضوعګانې یادې کړئ ځکه تاسې چې مونږ که چېرې تر څو دې موضوعګانو ته داخلي کړو د افغانستان خلک یو څه وخت به ونیسي خو تاسې تیار دا اوس هم تاسو ټولو نیټورکونه چې دي هلته اټومیټډ سیسټمونه فعاله یي کېدی شي فعاله او کېدی شي نه خو کي نه به زه فکر نه کوم چې تر اوسه هلته هم ډېر نیټورکونه داسې شوي وي ښه خو ورو ورو هلته به ټول کېږي. نوې ټکنالوژي استعمالوي سره نیټورک چې دی هغې دغه شبکې چې دي دغه چې دفترونه جوړېږي نوي نو دا کنسپټ باید په ذهن کې ښه د اټومیشن سیسټم ته ډېر ذهن خلاص کا او ځان باید پې پوهېږي چې څه شی کېږي ښه او څه رقم ته دا کارونه مخته ځي. نو راتلونکي درس کې به انشاءالله په اټومیشن بخش کې مخته ځو سره دا به ویډیو به بنده کړو د خیره سره